الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. د ذکر الله او عمومی طور د هر یو نیک عمل د پاره اهم ادب دا دی چې مونږ هر یو نیک عمل او به طور خاص د الله ذکر د خالص د الله د رضا د پاره کو. زمونږ پکې دا مقصد نه چې خلق ما ویني، دا مقصد نه چې خلق راته نیک وي، خلق راته ذاکر وي، خلق راته متقی وي او د ځان د خودنې د پاره ذکر نکو بلکې خالص د الله د رضا د پاره کو. ځکه الله رب العزت مونږ ته د دې خبرې حکم کړی دی، ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. دیو ته بل څه حکم نه دی شوی سوا د دې خبرې نه چې د الله رب العزت بندگی خاص کی، خالصون کی د هغه د پاره هر یو عمل. نو په هر عمل کې د الله رب العزت رضا دا مقدمه ساتل پکار دی، او چې کوم عمل کې د الله رضا نه یا د الله د رضا سره بل څه مقصد ملګری کړی شوی نو هغه عمل قبلیږي نه. ابو امامه الباهلی رضی الله عنه یو روایت ته امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کس تاسو کو چې یا رسول الله یو سړی دی د الله په لار کې قتال کوي او باغی باندې د الله رضا هم طلب کوي او سره د شهرت هم طلبگار دی، نو دې سړي ته به څومره اجر میلاویږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جواب کې فرمایي چې د دې لپاره هیڅ اجر نشته. دغه کس درې ځله تاسو کو او په هر پیر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه جواب ورکړی دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې کم سړی عملو کې او باغی باندې د الله د رضا نه علاوه بل څه طلب کوي نو د سنه ملاوي. نو په هر عمل کې او به طور خاص چونکه مونږ د ذکر آداب ذکر کوو نو په ذکر الله کې چې مونږ د الله رضا مقصد جوړ کو او نور مقاصد چې دي نور خبرې دا ورستو کو. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي.